ودرېږه لکه دا څه کې ولې خان خیر خو دی خیر او شر سره به بیا ګورو ولې تا ته پته نشته دی چې نن زموږ د اوبو وار دی او ورخونه ته تړې تم نه دې ماشوم جوړ کړی دی خان دا خو لا 10 بجې دي او ستاسو د اوبو د وار ټیم خو 2 بجې دی یا خو 4 غنټې پاتې دي زما نوم سنګری دی او هر کار مې ازمری دی مونږ چې کوم ټیم وغواړو نو خپل پټي اوبه کولی شو خبره د انسانیت ده او بیا جرنده که د پلار ده خو په وار ده ودرېږئ خان رښتیا وایي که نه خان تاسو ټیم کې خو هم لا 4 غنټې پاتې دي زیاتې سره کوئ دلاوریا خپل کار سره کار لره او هسې پردي بوس مه بادوه ځکه چې یو د پاسه 200 سپي هره ورځ زما په مزغو کې په غوغا وي که مې درپسې راپرېښو نو چپ چور به دي کي سنګریا زه دې پېژنم چې ته څومره اوبو کې زما نوم منګری دی منګری او منګری چې چاله ټک ورکړي که نه هغه خاورې ویشي هسې په پردو ډنډونو کې مه لمبېږه دا زما د ده خبرې دي ځه راشه ډېرې چغې وه منګریا ګینې د مازغو رګ به دې وشلېږي که خپل عزت درته ګراني د دې ځای نه لاړ شه سله راباندې هسې ځان ډبوئ غلی شه مور لا داسې زوی نه دی روړی چې په مونږ باندې لاس اوچت کړي او نن به زه تاسو دواړه په دې لښتي کې ژوندي ښخوم یار چې په یار باندې قربان نشي نو نالت دې په داسې یارانه سنګریا زه چې ځو یار باقي خبرې ورسره لا کوي راځه چې ځو خیال کوه الالا ته دې ونه وې ګینې د هغه به هم بیا دا هلي هلکه ځان سره سادین نه یو لوټه یو څه چې ځان خو پې ټکوروئ که نه چې دی یادي که نه بیا به د غریب سړي ګروان ته لاس نه اچوي ته ټیک کړې دا ما ته معلوم دي دوی چریتونه نه کړي اخر ما کې کمی ده سړي ښکلی نیم ځوان نیم چې ته ما نه دومره نفرت کې او مینه ما سره نه کوې ګوره راجا داسې خبره نه ده مینه په زور خبره نه ده مینه خو په زړه خبره ده او په زوره باندې مینه نه کېږي ګوره شانو زه تا سره مینه کوم هسې بوسو لاندې اوبه مه بوځه زه به هم تا سره واده کوم ګوره راجا ته په خبره ځان ولې نه پوهېږې زه تا سره مینه نشم کولی څه مطلب مطلب دا چې زه بل چا سره مینه کوم زه تا سره مینه نشم کولی ته زما خیال د خپل زړه نه وباسه وباسه نو ته خو هم زد کې که نه خو زما هم یو خبره واوره چې واده کوم تا سره دی کوم ګینې کوم او دا یو خبره مې یاد ساته زه ګورم چې کوم سړی تا سره واده کوي ژوندی بیا دلته پرېنږدم خیر راجا ولې داسې خفه یار هسې مړه بس د دنیا غمونو په مخه کړی او خفه خو نیمه ولې خو خوشحاله یم یار نه نه څه خبره ضرور شته ستا د مخ نه ماته پته لګي یار یاره دلاوره جینۍ مې خوښه شوې ده بیخي راله لفټ نه راکړي یار پرېږده سړیا ما چې څه تندر را پرېوتی دی جینۍ څوک ته ماته توخه شانو شانو ولې اشنا ته خو داسې حیران غونته شوې نه یاره هېڅ خبره هم نشته راجا انشاءالله ستا کار به وشي یار
خدای به خیر کړي. زه الله دې مل شه چې زما د زړه ارمان پوره کړي. یاره ماما ما ویل که خفه کېږي نه زما لږ څه کار دی زه به کار پسې ورشم. واده له به ځو. دا کار کینسل شو. خزی بچې لاړ شي چکر ولګوي زه دنه کور ته لاړم ښه زه الله ملو. اخر ته زمانه غواړې څه تر کومې به زما لارې ساري پرېږدې زما لارې څارل. چې تر کومې زه ژوندی یم او ته ژوندی تر هغې به د ستا لارې څارم. ولې چې زه تا سره مینه کوم. راجا دا خیال دې د زړه نه وباسه. خپل څه کار روزګار کوه خپل ژوند مه تباه کو ځکه چې مینه تباهي ده. مینه تباهي ده اور دی او دې اور کې زه سوځېده غواړم. څه پوه شې بلبلې؟ سوځېدل غواړم سوځېدل دومره اسان کار نه دی. ګوره راجا یو ځل درته بیا ویم چې خپل ژوند مه تباه کو او زما خیال ته زړه نه وباسه. ته خو زما ژوند دی او تا ته څه پته ده چې زما په زړه څه تېرېږي. خو زه یې کله خو به دې په زړه د رحم اوبه توی شي که نه. یا خدایا زما خاوند خو چاپلاس نه کړم د پاسولې دا ظلم بیا چا وکړو بابا پاسه که ده مونږ سره خبرې وکړه بابا. دا چا دا ظلم وکړو بابا. خیر دی راجا بچې جاړه ما الله بخیر خیر دی خورې خدای بخیر. څنګه صبر وکړم ماما څنګه صبر وکړم؟ زما په وجود کې ورته وینه خود کېږي او ته وې صبر وکړه. خیر دی بچیا خدای بخیر خدای بخیر. راجا زویا تا ته ما ویلي وو چې لیوني خان سره ډغره مه وه سر به دې مات شي خو تا زما چېرته منله څه دې وکړه خپل پلار دې پکې بېلو مورې ته غم مه کوه. زه به د لیوني خان نه داسې بدله خلم چې دا ټول کلی به یاد ساتي ټول کلی. نه بچې نه دا خبرې پرېږده راځه چې اوس د دې د کفن دفن څه غم وکړو. خو ماما راجا ولې داسې خاموشه ناست یې؟ خیر خو دی که نه څه سوچ کې؟ شانو زه څومره خوش قسمت انسان یم چې ستا غونته یو ښایسته جینۍ مې په خوا کې ناسته ده. زما هم دا ارمان چې ستا غونته کې ښایسته د ژوند ملګري راته میلو شي او ټول عمر ورسره تېر کړم. رښتیا تا دې خدای ووایي؟ خدای خو والیم په تا مینه شوې هر وخت مې په زړه کې اوسېږي. خو شانو زه یارېږم هسې نه چې د ژوند په لار مې یوازې پرېږدي. هغه ورځ دی زما د ژوند د اخري ورځې په کومه ورځ چې زه تا نه جدا شم. شانو بیا ما سره لوز وکړه چې ما به د ژوند په لار یوازې نه پرېږدي. زه تا سره لوس کوم چې زه به تا کله هم یوازې پرېنږدم. شانو شانو منګریا تا خو به هر وخت ویل چې زه چاله ټک ورکم خورې ریشي. اوس وایه یالګه دا خو مستې ما ډرامه کوله منه دا خو دروغ یا او انسان چاله ټک ورکولی شي. خیال کوه ډزو نه کې خیال کوه بچې چې مرګ دې ولیدو
نو ګډې وډې دې شروع کړي تیار شه خپل تیار شه زمانو منګرې دې منګرې او منګرې چې چاله ټک ورکړي هغه خاورې شي د ظالم بچیا تا خو زه